په علمي او فکری لحاظ د ځوانانو سمبالولو لپاره روزنیز ورکشاپ چې د ځوانانو پارلمان او د ځوانانو چارو امریت په نوښت جوړ شوی وو. پکې د دریو ولسوالانو د ځوانانو پارلمان غړو او ځوانانو ګډون کړي وو. د افغانستان د ځوانانو پارلمان کې د ننګرهار د ځوانانو استازي ویل چې د نظام د ټینګښت او لا پیاوړتیا لپاره پکار ده چې ځوانانو ته په ملي مسایلو کې د ګډون حق ورکړل شي. ځوانانو ته په محلي کچه په ورته سهم ورکړل شي او په ضمن کې د قدرت او د نظام د پایښت او د ملاتړ په خاطر باندې اړتیا ده چې ځوانان باید په ملي مسایلو کې هم داخل شي او هم ترې مشوره واخیستل شي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر په ولسوالیو کې د محلي ادارو چارواکو او ځوانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره دغه ډول روزنیز پروګرامونه ګټور ګڼي. د په وینا چې ځوانان کولی شي په خپل علمي او فکري قوت سره ټولنیزې ستونزې حل کړي. دغه ډول روزنیز پروګرامونه، دغه ډول د همغږۍ پروګرامونه د ځوانانو لپاره او هم د دولتي مسؤلینو لپاره ډیر مفید دي ترڅو دوی همغږي ولري په راتلونکي کې په ولسوالۍ کې چې ځینې پروګرامونه اړتیا دي چې د ځوانانو په برخه کې تطبیق شي. زموږ همدغه نمایندګان او مسؤلین به ورسره ډیر همکار واوسي. د چارواکو او ولس ترمنځ همغږي اړینه ده ترڅو شته ستونزې درک او د حل لپاره ګامونه پورته شي. ولسوالان د ځوانانو پر ځان د ډاډمنتیا لپاره دغه ډول غونډې اغیزمنې ګڼي. داسې غونډې د دوامداره کې چې ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ واټن کم شي، د ولس اعتماد په حکومت باندې راشي. ولس د حکومت د هر فعالیت نه، د هر پلان نه باید خبر اوسي. البته انکشافي پلانونو نه، اجتماعي پلانونو نه باید خبر اوسي. په لری پرتو سیمو کې د زده کړې د کچ ټیټوالي لامل ډېرې ځوانان له خپل حقونو نه خبر دي او حکومت هم دغه ځوانانو لوړتیا او ګټه نشي پورته کولای. له همدې عمله مسؤلین هڅه کوي چې د ځوانانو لوړتیا څخه د سالمې ګټې اخیستنې په پار دغه ډول پروګرامونه په لار واچوي.